اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې شورا ماینپاکانو ته اجازه ورکړه چې په غره کې ماینونه له منځه یوسي. اوس به دا واورو چې سنګینه په خوب کې ولې چیغې وهي. زړوره زویه، وای زړوره زویه، ته موږ نه ولې مرورې؟ ته کور ته ولې نه راځې؟ راځه چې کور ته ځو، پلار دې در سره جوړ شوی، تا سره کلي کې نور څوک ګران نه دی. زړوره زویه، تا ته ویم خبرې وکړه که نه؟ ته خو مړې که نه؟ زړوره، یا الله خیر، یا الله خیر. سنګینې څه چړو شو؟ وای خوب مې لیده. په خوب کې څه و؟ خوب مې لیده چې زړور مړ شوی. ما ورسره خبرې کولې خو په هغه کې ساه نه وه. و زما زړور خانه زویه. سنګینې خدای تعالی ته صبر وکړه. تا خوب لیدلی دی او د خوب تعبیر اکثره وخت سرچپه خیږي. اعوذ بالله ووایه انشاءالله چې هیڅ بم نه کیږي. د شیطان په مخ لاړې توکه. د شیطان په مخ به سلوارې لاړې توکمه. خو زما په زوی رومانو څه چل شوی دی. ځکه مې په خوب کې ولیدو د سلګۍ پلاره زړور خان لکه چې مړ شوی دی. غلی شه د خدای خاطر وکړه، نیمه شپه ده. دا خلک به څه وایي؟ خلک زما د حاله څه خبر دي؟ د غره غوندې زوی مې ناروغه دی. خدای خبر شه چې په زوی به مې څه دې شوي. صبر شه سنګینې، د دې نه څه نه جوړېږي. د دې په ځای الله ته سوال زاري وکړه. نیمه شپه د سوال هم ښه قبلېږي. ته صبر چې زه تا ته لږې اوبه راوړم، هغه وڅښه، ستا صورت به دې په ځای شي. عبدالرحیم وراره څنګه چل دی؟ ته راغلې پلار دې نه راځي؟ نه ملک کاکا، هغه خو ځان کور کې ګوښه کړی دی. بس دا د کرونا وایرس چې راغلی دی، پلار مې له کوره ډیر نه وځي. بس خپل مونځ او عبادت کوي، ځان یې مصروف ساتلی دی. خو تاسو څه ویل؟ خبره مې د غر د ماینونو کوله. ماین پاکان راغلي دي او غر له ماینونو څخه پاکوي. ښه، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خو ملک صاحب، دا ماین پاکان راغوښتي چا دي؟ شورا او که تاسو؟ نه ما راغوښتي او نه شورا، زمونږ په وینا خو رانغله. نو بیا د چا په وینا راغلي؟ ملک غني راغوښتي دي او کار ته ښه ملا تړلې ده چې غر له ماینونو نه پاک شي. ښه ملک غني. ملک کاکا، زه خو ډیر حیران شوم چې ملک غني څنګه داسې ښه کار ته ملا تړلی، او بیا حیران دې ته یم چې ماین پاکان ستاسې په وینا نه راځي او د ملک غني په وینا راځي. عجیبه خبره ده. وراره ملک غني ورته رشوت ورکړی، رشوت، او په دې کار کې خپل مقصد دی، د خلکو د غمه نه دی مړ. هغه څنګه ملک کاکا؟ هغه داسې چې زما اندېښنه ده، یوازې زما نه، د شورا د غړو اندېښنه شته چې دا غر د ماینونو نه پاک شي نو ملک غني پرې قبضه کوي. خو موږ باید د ملک غني دا ارمان پوره نه کړو. نو په همدې خاطر مې تاسو ته سوال جواب وکړ چې مخکې له دې ملک غني غر ونیسي نو موږ باید بیداره اوسو. وراره د غره ساتنې مسؤلیت ستا دی، ځکه چې دا کار ته شورا سپارلې او دا من کمیټې هم. نو ته باید اوس خپل ځان تیار کړې. هسې نه خدای مکه غر بیا د ټوپکیانو لاسته ورشي. بېغمه اوسه ملک کاکا، ما ته چې کوم مسؤلیت را سپارل شوی دی زه به یې سر ته رسوم، ولو که زما پکې د سر تاوان وي. دا غر به رانه نه بیا ټوپکیان وویني او نه به پکې رانه ساعت تیر کړي. ښه ګلولي، سودا خو مې درته ټوله پوره کړله. دا در واخله. خدای دې در سره ښه وکړي سرداره که.
رښتیا ما سره خو پیسې نشته دی دا سودا به راته په قرض راکړي نو څه ګلولي سودا په قرض باندې هو نو څه وکړمه د کورونا په وجه بېروزګاره شوی یم مخکې خو به ښه دومره به مو وګټلې چې خرچه به مه کړله که پیسې را سره بچت کېدې نه نو ورځنۍ ګزاره خو هم په کېده خو خیر سرداره که ته اندېښنه مه کوه چې څنګه د خیره سره د کورونا په وجه بندیز خلاص شو زه به کار وکړم او تا ته به خپلې پیسې په وخت درکم ګلولي پیسې خو به راته راکې زه په تا باندې بې اعتباره نه یم چې ګوندې ته ماته پیسې نه راکې خو نن سبا زیات خلک راځي او په قرض رانه سودا وړي نو حیران یم چې زه څه وکړم که چاته انکار کومه نو زړه مې پې خوږېږي او که انکار نه کوم نو زه دومره څه نه لرم چې بیرته ورباندې بیا دوکان ته سودا راوړم ټوله سرمایه مې همدغه د دوکان سودا ده خیر دی سرداره که اوس راته انکار ونه کړي چې کور کې مې بچي په تمه دي هغوی ته که خالي لاسونه ورشم نو دا به زما دپاره مرګ مرګ وایم د مرګ نه به هم بتري راته ځکه په مرګ کې خو به مې سترګې پټې شي د دنیا د الاوال نه خو به نه خبرېږم خو که ژوندی یم او بچي مې نار نه وري نو تو ووایه چې زما به څه حالي ګلولي خدای به خیر کړي اوس خو دې خالي لاسونه نه لیږم بس سودا ده ځان سره یې واخله ستا هم دې الله عمل شي او زما هم بس خدای تعالی دې وکړي چې دا مرض په خیر سره ختم شي دې مرض ډېرو خلکو ته تاوانونه واړول سرداره که تاوانونه یې واړول خو زمونږ کډوال یې ډېر خراب کړه ځکه چې موږ پوله پټی نه لرو بل شی نشته دی کاش داسې څوک پیدا شي چې زمونږ لاس نیوی وکړي نازو تا ته چې ما سبق ښودلی و تا یاد کړی دی ټول مې یاد کړی ښه ته راکه دا سپاره دې ما ته ته ما ته ووایې چې دا څه شی دی دا تی ده دوه ټکي لري آفرین نام خدا او دا څه شی دی دا بي ده یو ټکی لاندې لري آفرین اوس به نوی سبق ویو ښه دا څو ټکي لري دا یو دوه درې ټکي لري دې ته سی وایي سی څه شی سی یا ورته وایي سا دا بل جیم دی جیم بدلاله جیم یو ټکی لري آفرین اوس سر نه ورته ګوره الف با تا سا جیم یا داسې الف ب ت س جیم دا زده که ښه زده کومئ الف ب ت س جیم عابده زویا اوس د خپل سبق زده که نه مورې خپل سبق مې زده کړی دی او اوس ځم د پټو کار ته ما ویل چې نازو ته سبق ووایم نو بېغمه به شم خو رښتیا یو خبره راته رایاده شوه د څه شي خبره وزویا ما ویل چې زما پلار ولې داسې تادي کوي چې ما ته زر واده وکړي ما خو د واده غوښتنه هم نه ده کړې او نه مې د دې په هکله څه ویلي دي زویا پلار دې وایي چې ته اوس زلمی په خیر او د چا چې زوی زلمی شي یا یې لور پیغله شي نو خامخا دا فکر ورسره وي چې زما د اولادونو ایا تر کوره شي نو پلار دې هم دغه شان فکر کوي مورې زما د پلار دا فکر نه دی هغه خو دا غوښتل چې د ولور نه بچ شي خو هغه د ولور ورباندې راغی او بیا د زړور خان نه ډارېدو چې ګوندې تبلیغ نه به راشي او بیا به موږ سره لانجې کوي هغه خو تبلیغ نه هم راغی هېڅ خبره نه وه او بیا غریب په کورونا مخته شو اوس معلومه نه ده چې خدای خبر شه څه به کېږي ته څه ویل غواړې وزویا زه دا ویل غواړم چې پلار ته مې ووایه چې د اوس لپاره په واده باندې تیږه کېده تعدي په کار نه ده کله چې زمونږ وس پوره شوه او پیسې را سره پیدا شوې نو بیا هغه ساعت مسلات اوس خلک خپلې خېټې تیارین دي چې ډوډۍ پیدا کړي پلار مې په دې وخت کې د واده غم کوي ستا یارانه
یارانه د شګو باندې نو څوک چې د شګو وای بند تړي اوبه به وړينه. مطلب ښه دا بیا د څنګه د غم سندرې شروع کړي دي؟ هی ملک صاحب څه درته ویم په زړه مې پراټې پخېږي پراټې بس سوچونه دي او فکرونه د ځان سره کوم کله سندرې ویم کله نورې خبرې او کله پکې شپېلي وم حیران یم چې څه وکړم. آخر څه چل شوی دی چې دومره فکرونو کې ځي؟ ملک صاحب ټول اندېښنه مې دې غره ته ده غره ته. د غره اندېښنه ولې اوس کوې؟ هغه دي من پاکان راغلي دي کار یې روان دی. وګوره چې من له چاودنه ورکړه. غر د خیره سره مینونه نه پاکېږي او چې د مینونه نه پاک شو نو زمونږ خپل غر دی. ملک صاحب غم خو همدا دی غر خو به د مینون نه پاک شي خو الله تعالی پوهېږي. زما خو یقین نه دی چې زموږ لاس ته به څه راشي. ولې به نه راځي؟ زه دا دومره خواري د څه دپاره کوم؟ غر باندې به رانه هېڅوک هم قبضه ونه کړي. و ملک صاحب بلا دې واخلم سمه ده هېڅوک به هم پې قبضه ونه کړي غر به ستا په قبضه کړي خو ساتې په چا څوک دې شته؟ بس همدغه اندېښنه ده را سره. پخوا چې څه وو نو څوک هم درلودل اوس هم څوک دي چې غر به وساتي؟ بېغمه شه مطلب شه چې چا مخکې ساته اوس به هم ساتي. مطلب جابر او سکندر به راغواړم نو هغوی به راشي ستا د ځای نه څه داسې خوشحاله تللي دي. بېغمه اوسه په دې زه ښه پوهېږم چې څنګه یې راولم. که زما په ځای کې ډوډۍ نه ورسېده نو پیسې مې ورکولې پیسې خوشحاله مې لېږلي دي. زه به ورته ټلیفون وکړم او خبره به ورسره یاده کړم. بس سمه ده ملک صاحب ته هلته خواري وکړه او زه به په کلي کې خواري وکړم چې څه طرفداران پیدا کړو او د هغه ور باندې وساتو. د کشمالې پلاره دا کرونا خو ډېره اوږده شله چې دا په څه وخت ختمېږي. زموږ د مرکز کارونه بیخي خراب کړي دي. نه بازار ته جوړې لېږلی شو نه خلک ځي او نه د خلکو کورونو ته سودا رسولی شو. تورپې کوي بس الله تعالی د خپل فضل په موږ باندې وکړي. الله پوهېږي چې کرونا به څه وخت ختمېږي او تر څو چې کرونا ختمه نه شي نو خدای خبر شه که دا بندیز هم ختم شي. همدغه خو غم دی که نه چې بندیز دی او یوازې زموږ کار نه د ډېرو خلکو کارونه خراب دي. دا خلک داسې نه وای چې دا غریب او بیچاره به څه کوي. تورپې کوي دا فکر ولې خلکو سره نشته دی خو د کرونا نه د خلاصېدو بله چاره هم نشته دی. همدغه چې خلک یو بل نه جدا شي بیروبار کم شي. ته خو په رادیوګانو کې اورې که نه او رښتیا خبره دې د غریب او بیچاره وکړله. ګل ولي غریب راغلی و سودا یې واخیستل او لاړه خو که رښتیا درته ووایم نو تر اوسه مې د زړه نه نه دی وتلی. ولې؟ ځکه چې پیسې ورسره نه وې او سودا یې په پور باندې ویوړله. خدای شته ډېر مې ورته زړه خفه دی چې زه دا ځل خو سودا په قرض باندې ویوړله او که بندیز همداسې وګوت شي نو بیا موږ سره هم چاره نشته دی او نور څوک خدای خبر شه که قرض ورته ورکي. نه د کشمالې پلاره فرید خو به خلکو ته ویل چې په داسې وخت کې به خلکو سره مرستې کوو. په چا چې سخته راځي تنګه راځي شورها به یې لاسنیوی کوي. ولې د دې خلکو سره مرسته نه کوي؟ هو دا خو یې ویلي او خدای ته هم ښه وخت کې را یاده کړله. زه به داسې وکړمه چې ور به شم او شورا سره او په دې هکله لږې خبرې وکړمه. ګوره که چېرته څه دردره کې ولګېږي او دې بېچارهګانو ته مرسته ورسېږي. نه د شورا سره خو څه ناڅه پیسې شته که نه؟ تورپېکۍ پیسې ورسره شته دی خو اوس خبره یوازې د کډوالو نه ده. په کنډو کلي کې نور بېچارهګان هم شته او همدغه شان په وحدت کلي کې هم. نو ویمه چې دومره پیسې به وي او که نه چې د دې ټولو خلکو ورباندې ګزاره وشي.
دا پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 50 0 شپږ شپېته 3 10 50.